د قبض څخه خلاصون لپاره اسانه لارې چارې. همیشه قبضیت یو داسې مهلکه ناروغي ده چې انسان ذهني نارامه ساتي، دفاعي سیستم کمزوری کوي، د شکر په څیر د سترو ناروغیو نښه بلل کیږي او دا ډول د یو شمېر نورو ناروغیو رامنځته کیدلو لامل هم جوړیږي. په دې اساس قبض ته د مرضونو مور هم ویل کیږي. د څېړنو پر اساس د شکرې ناروغۍ نه غیر د سرطان ناروغي هم د قبض په بڼه رامنځته کیږي. روغتیا پوهان وایي که تاسې له قبضیت ناروغۍ سره مخ یې نو هیڅکله دې ته په وړه سترګه مه ګورئ او سمدلاسه درملنه یې وکئ. روغتیا ته ښه راغلاست. په اسانه نسخو د قبضیت مخه ونیسئ او یا یې له منځه ویسئ. زیتون تیل. د زیتون سوچه تیل د قبض په مخنیوي کې تر ټولو اهمه نسخه ده. د دې په استعمال سره د هاضمې سیستم په حرکت راځي، ورسره کولمې پاکیږي او د پوهانو په وینا د دې لپاره باید هر سهار په لوږه یوه کاشوګه د زیتون تیل استعمال کړئ، ځکه چې په تشه خېټه یې اثر غوره وي. اوبه. که چیرې هره ورځ 8 ګیلاسه اوبه وڅښل شي، د قبضیت څخه شکایت به له منځه لاړ شي. اوبه د کولمو فعالیت متحرک کوي. هر کله مو بدن د اوبو کموالي سره مخ شي، په قبض ناروغۍ اخته کیدای شئ. د پخلي سوډا. پیکینګ سوډا د قبض له منځه وړلو لپاره ښه ثابتیږي. د ګیلاس 1 پاو برخه تړمې اوبه، 1 کاشوغه بیکینګ سوډا دواړه سره ګډ کړئ او ښه یې حل کړئ، بیا یې وڅښئ. ډېر ژر به مو قبض له منځه لاړ شي. دا ډول مناسبه اندازه سبزي، مالټه، کیوي او مستیم د قبضیت له منځه وړلو کې ګټور ثابتیږي. د قبضیت رامنځته کیدلو یو شمېر لاملونه د بیلګې په ډول په خوړو کې ژور بدلون، ډیر زیات پاخه شوي خواړه، په ځانګړي ډول هغه مهال چې غواړئ وزن مو کم کړئ، د کافي یا نورو کافین لرونکو څیزونو استعمال، ګازي څښاک او د درد وړونکو درملو استعمال هم د قبض رامنځته کیدلو لامل ګڼل کیږي.